الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر دا الله په احسان سره دا الله د کلام د اخرنۍ حصے دا شپږم باب نن شروع کیږي ځکه دا حصہ شروع شوه د سورۃ سبا نه او تر اخره پورې په دې کې 12 بابونه دي نو 15 بابونه په دې کې پوره شو دا شپږم باب دی په دې باب کې 3 سورتونه دي سورۃ قمر رحمان واقعه دو سورت قمر ربط ما قبل سردا دے چې ما قبل کې رد د شرک اعتقادي وو نو دلته رد کوي د شرک فی البرکات ما قبل سورت کې او فرمایل ازفت الازفه نو دلته وای اقتربت الساعه قیامت ډیر نږدې ده دعوت سورتم دا نه په د شرک فی البرکات سره د احوال د قیامتنا خلاصه د سورت دا دا چې سورت کې اول زجر ورکې منکرین او تعذب تسلی د مختصره دریم تخویف اخروی ده او سرورم تخویب د دنیا ده او د دنیا د تخویب او د یری 15 نمونه پیش کړي بیا زجر ندی کفار تاوم مکرر یو بل پسې او مختصر بشارت ته مؤمنانو ته سورۃ قمر مکی سورۃ ته او د قران کریم په ترتیب کې پس د سورۃ النجم نا او دو نزول په ترتیب کې نازل شوه د پس د سورۃ طلاق نا خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم اقتربت الساعه ډیر نږدې شو قیامت وانشق القمر او سپوږمۍ وچاودله قیامت ډیر نږدې ده دا مرتبط ته په آیات پورې ازفت الازفه 57 و 50 نمبر آیات ازفت الازفه نږدې ش قیامت نو اقتربت الساعه ډیر نږدې شو قیامت او سپوږمۍ وچاودله د سپوږمۍ د چاودلو په باره کې صحیح حدیث راغله دی او بخاری ذکر کړی دی رحمه الله چې د مکی مشرکانو مطالبه کړې و
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبل ابي قبیس باندې ودرېد او دعا یې وکړه. نو سپوږمۍ دوه حصې شوله، یوه حصه ښي طرف ته لاړه او بله حصه د بل طرف ته لاړه. یوه حصه مغرب ته لاړه او بله مشرق ته لاړه. نیمه مغرب ته لاړه او نیمه مشرق ته لاړه. د مکی مشرکانو دا معجزه په خپلو سترګو ولیدله او بیا هم انکار وکړو. دا انشقاق القمر معجزه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکه کې صادره شوې وه. د نبی علیہ السلام په دعا باندې دا الله ښکاره کړې وه او مکی والا ولیدلې وه. حدیث بخاری هم ذکر کړی دی، مسلم شریف هم ذکر کړی دی او حدیث امام ترمذی هم راوړی دی، امام بیهقی هم راوړی دی او نور ډیرو محدثینو دا حدیث په صحیح سند سره ذکر کړی دی. نو په دې کې څه شک نشته دی. بیا د صحابه کرامو کې د دې روایت انس رضی الله عنه شوی دی، عبد الله ابن عباس پر روایت، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن مسعود، جبیر ابن مطعم رضی الله عنهونه د دې حدیث روایت کړی شوی دی. نو حدیث په اعتبار د سند سره صحیح حدیث ته متصل او مرفوع حدیث ته. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا. وانشق القمر وسپوږمۍ وچاودا وان يروا آیه يعرضوا او کچې تویني دا خلق آیه دلیل او معجزه يعرضون د اعراض کوي، دا غینه مخړی تابعداري والا ندي. ويقول وای سحر مستمر، دا خو سحر دی مستمر، همیشه په دوام سره دی چې دا څه پیش کوي، دا سحر او جادو دی یا دا پوخ کلک سحر دی. وکذبوا تکذیب کړی دی د حق، واتبعوا اهواءهم او تابعداري کړی د خپل خواهشاتو. وکل امر مستقر او هر یو امر او کار چې دی مستقر ودریدون کې دی په خپل منزل په خپل ځای به قرار نیسي. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، یقینا راغلی دوی ته من الانباء جمع د نبأ د خبر ته وي، راغلی دوی ته د خبرونو نه به من راوړی دی. ټول خبرونه خو نه دي، خو بعض اخبار دوی ته راغلی دي. ما فيه مزدجر، هغه اخبار چې په هغې کې رټنه ده د دوی دپاره. حکمت بالغة فما تغني النذر، نو دا حکمت بالغة انتها ته رسېدلې دی په حکمت کې. اشاره ده څه دی کتاب ته، دا د عقلمندۍ کتاب دی، انتها ته رسېدلې دی په دې حکمت کې. فما تغني النذر، نو څه فایده ورنکړه دی ته یرونکو چې دون انبیا مې را لېږلي دي، خلک یې یرولی دي، د هغې ذکر پکې دی، نو پیدا ورنکړه دی ته یره ورکوونکو خلکو دی له څه پیدا ورنکړه. نو ته څه وکړه؟ فتول عنهم، مخ دې واړوه او د دوی نه وګرځه او هغه ورځ را یاده کا چې هغه ورځ ډېره ناشنا ده، پته به ولګېږي. یوم یدعو الداعی، واذکر او رایات کا یوم هغه ورځ یدعو الداعی چې رابلی با رابلونکې خلق لا شیء نکور، یو شي ناشنا هیبتی او سخته. خوشان ابصارهم، نو کړوغې به وي سترګې د دوی، نظرونه به ښکته وي یا ټیقې به راوتي د دوی سترګې. یخرجون من الاجداث، راوځي به د قبرونو نه، کانهم جراد منتشر، ته به دا خیال کې چې ګویا دا د ملخان خواروارو ملخان را خوار شوي دي، داسې به دا خلک د دې قبرونو نه را رواني. مهطعین الی الداع، منډې وهونکي به یې ډېر په تیزۍ سره داعي ته. یقول الکافرون هذا یوم عسر، او کافران به وایي دا ورځ د ډېره سخته.
کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړو مخکې د دوینا قوم د نوح علیه السلام فکذبوا عبدنا تکذیب کړو زمنګ د عبد او د بندا وقالوا ویلو لئن لم تنتهي يا نوح لنرجمنك کمن نشو نوحانو پکانو بدیولو دباوی پکړو تکذیب کړو زمنګ د بندا وقالوا ويلي مجنون وازدجر دالونه دې ورټلې شوی دې فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فدعا ربه نو دعا وکړه خپل رب ته او وی ویل خپل عاجزي اظهار وکړو چې رب زړیر محتاج ما اني مغلوب ز کمزور ما فانتصر زما مدد وکا مدد میں ولو کو ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر را کولاو میکړي دروازې د اسمان بماء منهمر پغوبورا بدون کوبانی منهمر اغه جاری ډیرو بوتوي نو د برنا دا چینی را جاری شیو براو بيدي وفجرنا الارض عيونا او جاری شولې د زمکینا وفجرنا الارض عيونا او جاری کړی موږ د زمکینا عيونا چینی زمکینا چینی را جاری شولې او بر اسمان نا باران را شروع شو فالتقى الماء نو یوځه شي دا وبو پاسنه یوبو او دا لاندې نه د زمکی وبو علا امر قد قدر هغه امر او حکم باندې چې داغه اندازه کړی شی و وحملناه على ذات الواح او بار کړو منګه نوح علیہ السلام په کشته کې چې دا کشته والواح د تختونه و د سر او میخونه تختی یو ذکر شی او میخونه پیوال شیو تجری باعیننا چې روانه ودا کشته زمنګ په حفاظت کې زمنګ په نظر او حفاظت کې روانه و جزاء لمن کان کفر جزاء یجزون جزاء مفعول مطلق د پیل محذوف جزاء ورکړ شو جزاء هغه چاته کفر چې ناشکری کړي شوی و چې نوح علیہ السلام جزاء ورکړ شو لمن هغه چاته کان چې و دې کفر چې ناشکری کړي شوی و د نوح علیہ السلام ناشکری کړي او بے عزتی کړي و نو هلاک نکړل ولقد ترکناها آیه او یقینا منګه پر خدلا دیلیو قصه او تاریخ د زمانه تر اوسه پورې خلق دا واقع د نوح علیہ السلام د قوم یادې دا یو قصه او تاریخ وګرځي دا آیت نخد عبرت فهل من مدکر نو څوک شته د نصیحت قبلون کې چې د دې نصیحت واخلي فكيف كان عذابي ونذر نسنگ زما عذاب او يرول زما ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر یقینا نسان کړه دې منګه دا کتاب قران د پند او نصيحت د پارا نو آیا څوک شته دې من مدکر نصيحت اخستون کې پن اخستون کې څوک شته كذبت عاد نو هلاك کړيو منګه عادیان هلاك شيو كذبت هلاك شيو عاديان فكيف كان عذابي ونذر نسنگ وزما عذاب ويرول ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا يقينا من راولي په دایبان ريحا هوا صرصرا تيزا في يوم نحس مستمر پاغورزو يخو کی نحس يخ او سپيري ورزي مستمر چې دا عذاب په دایبان مستمر و چلیدو تنزع الناس رایستلی دا خلقو دا ډیر دنګ او مضبوط خلقو نو دای را غرزول رایستلو تعبیر دي پر رایستلو سره وکړو دا سه رایستل لکته چې کجوره سره د ویخ نه راو باسي راوستل دي خلق لرا کانهم تاب و اعجاز نخل منقعر دا دي تنید کجرو منقعر د ویخ نه راوستل شوی
لکه دا غټي مضبوطي پخواني زړی کجوري چې د ویخ نه راوباسي داسې راوغورځول. فکیف کان عذابي ونذر، نو څنګه و زما عذاب او يرول. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، یقینا موږ آسان کړی دی قرآن د پاره د پند او نصیحت، څوک شته دی چې پند او نصیحت واخلي. الله اعلان کوي یسرنا القرآن، قرآن می آسان کړی دی. دی وی ګران دی. هلکه ولې ګران دی؟ قرآن مضمون خو به دې زده شي، مقصد باندې خو به پوه شي، په دې به پوه شي چې قرآن کې کوم مضامین او کوم مقاصد بیانېږي. قرآن ما ته څه وایي؟ پند او نصیحت اخیستلو والا څوک شته دی؟ کذبت ثمود بالنذر، تکذیب کړی و سمودیانو بالنذر در یرونکو، تکذیب یې کړی و د پیغمبرانو. فقالو ویلو دې سمودیانو ابشرم منا، آیا یو انسان زمونږ نه واحدا یو تن نتبعه، موږ یې تابعداري وکړو. موږ دا دونه قوم دا دونه غټان مشران را پکې موجود دي او موږ د دې یو سړي خبره ومنو. نتبعه، د دې یو تابعداري وکړو. انا اذا لفی ضلال وسعر، یقینا موږ په دې وخت کې شو په خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې، وسعر او په لیونتوب کې. خلق برته لیونی وایو چې دا دومره قوم په یو سړي پسې روان دی. موږ به یو په ګمراهۍ او په لیونتوب کې. اولقي الذکر علیه من بیننا، دله دا دین او ذکر ورکړی شوی دی زمونږ په منځ کې. زمونږ دا پلانې خان او نواب صاحب، زمونږ دا مشر صاحب، زمونږ دا بل مالدار صاحب، دی ته نه ورکول کېږي او دله ورکول کېږي. اولقي الذکر علیه، آیا ورکولی شي دا ذکر او نصیحت علیه دته نازلولی شي من بیننا زمونږ په منځ کې. بل هو کذاب نشر، بلکې دا دی کذاب دروغجن اشر او ډیر شریر، دا شریر انسان دی. الله فرمایي سیعلمون غدا، زر دی چې پوه بشي دی سبا من الکذاب نشر، څوک دی دروغجن او شریر. غدن سبا یعنی د قیامت په ورځ، او یا چې کله د دنه ساوزی نو پته به ورته ولګېږي چې کذاب او شر څوک دی. انا مرسل الناقة فتنة لهم، یقینا موږ یې لېږونکي د یو ناقې د اوښې، فتنة لهم چې دا امتحان دی د دوی دپاره. فرتقبهم واستبر، نو ته انتظار کوه د دوی، واستبر او کلک شه په عبادت د الله. د الله د عبادت نه چېرته رستو نشي. ونبئهم ان الماء قسمة بینهم، او خبر ورکه دوی ته چې یقینا دا اوبه دا قسمت ته تقسیم کړی شوي دي بینهم په منځ د دوی کې. یو ورځ وار او نمبر به د اوښي، او دا نورې ورځې چې دی دا بله ورځ دا به د دې نورو خلکو. نو اوښي په دې یو ورځ کې چې د څونه اوبه د دې چینو نه جاری وي دا به دې اوښې څښلي. دا خو امتحان و که نه. قسمت نمبر به د دې په منځ کې کل شرب محتضر، هر یو شرب وار د اوبو ته به محتضرون حاضري کېدی شي، هر سړی به خپل نمبر له ورځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، نو آواز یې وکړ خپل ملګري ته. ملګری د دی قدار ابن سالف دای ملګری دته आवाज وکړ چې ورشه تور واخله او دا اوښه پې ووهه مړی کا. د ده په باره کې تفسیر ابن کثیر او نور لیکلي وو. دا د ونې نه ډېر د قد نه لنډ و، لنډی و، او ازرق العینین، شنې شنې سترګې وي، او لنډې لنډې پنډې وي، او په خلکو کې مشهور و چې دا ولد زنا دی. نو دی ورپاڅېد فتعاطى، تورې راواخېسته او فعقره، مړی کړه دغه اوښه، زخمي شوه بیا مړه شوه. فکیف کان عذابي ونذر، نو څنګه و زما عذاب او یرول. انا ارسلنا علیهم صیحة واحده، نو موږ راولېږله په دوی باندې یو چغه یې وه. فکانو کحشیم المحتضر، نو شو دی وګرځېدل دی په شان دغه شپول
زری زری کړې شوی شپول د شپول جوړون کی کستاسو خیالي په خوا داسې اسانه نه وي په دې دیهاتي علاقو کې د خلکو پټي بو زمکی بوي نو هر چا به د خپل پټو نه داسې او شپول تاو کو هغه شپول بوټي بوټي به والیو او هغه بوټي به او ته واچول چا پیره شپول به چې دا ساروی ماروی نشي وروختره نو دغه شپول به یو کال کار کاو بیا به لرګي به وچو پانی به وچو نو به ورزیدل کال به به نو شپول کاو الله وې دې می د سي زره زره کړلو که حشیم المحتضر پشان د هغه زره زره شپول د شپول جوړون کی کم سړی چې شپول جوړ کی او بیا په وخت تیر شي او زره زره شي او هموار شي د سي می دی ورجول او زره زره میکړو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر یقینا موږ آسان کړی دی قرآن د پاره د زده کولو د فهم څوک شته دی چې پن حاصل کړي او نصیحت واخلي د دې کتاب نه کذبت قوم لوط بالنذر تکذیب کړو قوم د لوط علیه السلام بالنذر د يرون کو نه د انذار د پاره چې کوم خلق را لګل شو دا غي تکذیب وکړو ان ارسلنا عليهم حاسبا نو منګ راولېګل په دای باندې کاڼي الا آل لوط مگر آل د لوط ته بچو آل د لوط هغه چې د باندې ایمان راوړو او یو کورو بس نجیناهم بسحر نجات می ورک دیتا بسحرین د چربان پټیم کې وختي د مانځنه لګ مخ کې نعمت من عندنا دا احسان زمنګ د طرفنا کذالک نجزی من شکر دقر من سزا ورکو چاته چې شکر ادا کړه الله څوک چې شکر گزار شو موحد شو او پدین او په ایمان کلک شو الله وې دغه څه بدله ورکوم د عذاب نه بچوم ولقد انذرهم بطشتنا او یقینا يرولو دوی لره لوط علیہ السلام هغه خ بیان کړو یقینا يرولو دوی لره لوط علیہ السلام بطشتنا زمنګ د نیولونه او زمنګ د عذاب نه چې عذاب بدرمن راشي الله بمراگیر کی يرولو زمنګ د نیولونه لوط علیہ السلام فتمارو نو د شک کړو د لوط علیہ السلام په بیان کې فتمارو بالنذر نو دای په دې يرولو کې شک کړو ولقد راودوه عن ضيفه او دای مطالبه کړي ما بدنا کارا د ملمنونا هغه کلی شکلونو کې ملائک نوجوانانو شکلونو کې راغلیو نو د قوم مطالبه کولا د بدکارۍ د ملمنو د لوط علیہ السلام نا فتمسنا اعینهم الله واسترګم علماء وکړلې چې پسترګي ونینی فذوقوا وتهم ولا وسك عذاب زماو وګوري ونذر انجام د يرولو ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر یقینا سحر وختي ټیم کې راغه په دی باندې عذاب مستقر قراری نیول والا چې دای راګر کړ صبحهم سبا ټیم کې بکرتن دا تاکید شو وختي سحر بکرتن وختي عذاب په نازل شو مستقر چې دای باندې مستقر وو قرار کړل شوی فذوقوا عذابي ونذر نو وسکه زما عذاب او يرول ولقد يسرنا القران للذكر یقینا موږ آسان کړی د قران د پاره د پند او نصيحت سوچته چې پند او نصيحت واخلي ولقد جاء فرعون النذر یقینا راغلی آل د فرعون تیرون کی موسی او هارون علیہ السلام کذبوا بآیاتنا نو تکذیب یو کزمن پایاتونو کلها ټول آیاتونو معجزو دلایل باندې کفر تکذیب کو فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر نو من ولدلرا
نیول د هغه زورور ذات چې قادر دی. نو رب العالمین دا هغه نیول دا به څنګه نیولي او هغه قدرت والا ذات نیول د زورور ذات چې طاقت والا دی. الله فرمای اکفارکم خیر من اولئکم. دیتا تفریع علی الوقائل خمسه پنځه واقع مخکې تیر شوې په هغې باندې تفریع کوي. دا ستاسو کافران به غوره یو که مخکني. نو چې مخکني مې هلاک کړي دي دا موجوده هم نشي خلاصېدلی. اکفارکم خیرون آیا دا کافران ستاسو به غورئ من اولئکم د دغه مخکنونه ام لکم او که غوره نه نو آیا شته ستاسو دپاره آیا شته ستاسو دپاره براءت فی الزبر براءت د معافی په زبوري په کتابونو کې تاسو ته معافي لیکل شوې ده. تاسو معاف شوي چې تاسو له الله سزا نه درکوي. که څه خبره ده هم یقولون نحن جمیع منتصر بلکې دی وایي موږ ټول په یو ځای منتصرون بدل اخیستونکي یو. موږ کې خو اتفاق دی هغې کې خو اتفاق نو. من ټول په یو ځای باندې منتصر بدل اخیستونکي یو. الله وایي سیهزم الجمع ویولون الدبر. زر دی چې شکست به وخوري دا ډله دا د دې جماعت او ډلې د کافرانو به مغلوب شي او شکست به وخوري. ویولون الدبر او شا به وګرځوي تختی به. بل الساعة موعدهم بلکې قیامت د دې نیټه ده. که دنیا کې زه مهلت ورکما او عذاب پیراون لګم نو قیامت خو موعد او نیټه ده. والساعة ادها وامر او قیامت چې دی هغه ډېر ادها دی ادها ډېر سخت دی او امر او ډېر تریخ دی. ادها هغه څه ته وایي چې په هغې کې ډېر هیبت او یره وي. قیامت ادها ډېر هیبتي سیز دی دی ډېر د یرې سیز دی او امر او ډېر تریخ دی. ان المجرمین فی ضلال وسعر یقینا مجرمان به په ګمراهۍ کې مجرمان دی په ګمراهۍ کې وسعر او په لیونتوب کې. یوم یسحبون فی النار په هغه ورځ چې راښکلی به شي دی په اور کې. اور کې به راکاږي علی وجوههم په مخونو باندې پړ مخ به پراته وي. په خپلو مخونو باندې ورته وایي به ملایکو ذوقوا مس سقر وڅکئ مزه او خوند د دې عذاب. سقر چې ډېر ګرم دی او یا ډېر یخ دی د دې سزا وڅکئ. ذوقوا مس سقر دا عذاب د جهنم وڅکئ. انا کل شیء خلقناه بقدر یقینا هر شی موږ پیدا کړی دی بقدر په اندازه هر شی په اندازه پیدا کړی دی. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر او زمن امر نه دی مگر یو واحده یو ځل رب د سترګې یو پړک چې یو کړ د سترګې وکي کولاویږي او بندېږي بس دغه کې زمونږ امر موجود شوی. زمونږ امر نه دی مگر یو رب دی د سترګې. ولقد اهلکنا اشیاعکم یقینا موږ هلاک کړي دي اشیاعکم معنی امثالکم ستاسو په شان بېدینان کافران مې هلاک کړي دي. فهل من مدکر نو آیا څوک شته دی چې هغه پند او نصیحت واخلي. وکل شیء فعلوه فی الزبر هر یو کار چې دی کړی دی فی الزبر نو جاری مجرور متعلق کی اے مکتوب فی الزبر هر شی چې دی کړی دی هغه لیکل شوی دی فی الزبر په کتابونو کې صفات نه دي. وکل صغیر وکبیر مستطور هر وړه خبره او غټه خبره مستطور لیکل شوی ده. ان المتقین فی جنات ونهر یقینا متقیان به په باغونو جنتونو ونهر او په نهرونو کې فی مقعد صدق په مقام هغه ځای د رښتیاو
مقعد صدق درشتیا او کور چې جنت ته عند ملک مقتدر پنځ د هغه بادشاہ چې قدرت والا دی طاقت والا دی سورۃ رحمان دا دویم سورۃ په دې باب کې د مخ کې سره د سورۃ رحمان ربط او تعلق دا دی چې مخ کې داوا پیش کړه چې هر شی ما په اندازه پیدا کړی دی وکل شیء خلقناه بقدر هر شی می په اندازه پیدا کړی دی به اندازې می نه دی پیدا کړی نو دلته وای هر چیز کې برکت اچول والا مزما پیدا کړی ما دی په اندازه نو په هر چیز کې برکت اچون کې مزما ما قبل کی تخویف و بشارت و مختصر دلتا دواړه تخویف او بشارت دواړه دي تفصیلا ما قبل کی عذاب د دنیا ذکر کو دلتا تخویف اخروی بیانې دعوت صورت دا برکت ورکون کې صرف یو الله دی خلاصه د صورت لنډ دادا چې سورۃ رحمان درې رکوع ده پاول رکوع کې دعوت توحید او پاغي باندې عقلي دلایل دویم رکوع کې نه منون کو د پاره تخویف او یرا او اخروی عذاب او د هغه و مرتبه دریم رکوع کې بشارت للمؤمنین اتزلا اولا او آخرا اول کی اتزل او اتزل به دویم کرت بس صورت دری رکوع دے او دے کی داغا ترتیب شد خلاصی خاص پا مدد دنم دا اللہ چی عام مہربان دے او خاص مہربان دے شروع کوم الرحمن دابا خبر کی او مبتدا بو تر او باسی هو الرحمن یا الرحمن هو مبتدا او رحمان خبر شو هو الرحمن دغزات رحمان جمله شو علم القرآن چې په ورکړه د خلکو ته په قران سره تعلیم کړي دي خلکو ته دین او شریعت او قانون خولې دي او قران په شکل کې قانون هغه تعلیمات الهی هغه احکام الهی هغه شریعت الهی د قران په شکل کې اخري کتاب را لګره دي علم القرآن په ورکړه د خلکو ته په قران او خلق الانسان پیدا کړ دې انسان علمه البیان او بيد انسان لا تعلیم ورکړ دې د بیان حسن بصری وې د بیان نه مراد دلته نطق او خبرې دي الله انسان له د بیان او د خبرو کولو توفیق ورکړ دې ماشوم چې 2 کال ته ورسیږي نورو په خبرو باندې شروع کی مور او پلار چې څنګه خبرې کوي نو ماشوم هغه څه خبرې کوي مور او پلار ادب والاوي نو بچي مغه سي مؤدب وي ادب به زده کړي وي خبره مغه سي کوي چې پلار او مور د بچي په مخ کې کنزل کوي بدرد وي نو بچي هم دغه سي غټ شي ما کنزل باندې راولېږي د نطق طاقت انسان الله وای ما ور کړی دی علمه البیان الشمس والقمر بحسبان او دانور اوس په مې الله پیدا کړی دي روان دي به حسبان په خپل حساب باندې چې څنګه الله اندازه کړی دي په اندازه روان دي نن ور مخکې کېږي او نسبه مې په یو بل باندې زیته نه کوي والنجم والشجر يسجدان او دا ستوري والشجر دا ونی يسجدان الله تسجد کوي الله ویل دي زموږ په ایمان دي دا ستوري من الله تسجد کوي عاجزي کوي او ونیم الله تسجد او عاجزي کوي يسجدان خدا عرش خپل انداز کې سجده ده
دا سینه لکه چې موږ په مانځه کې په سجده پریوزو بوټیم دغه سجده کوي ستوریم دغه سجده نه د هر چا خپل سجده ده دا ستوري او ونی سجده کوي الله تا والسماء رفعها اسمان الله اوچت کړي دی او وضع الميزان او الله اخدا تل د انصاف د میزان تل پیدا کړي دا او دنیا ته را لګلې دا او د تویل دي چې اخستل خرڅول کوي په دې طلبانه تول کوي خو تول به د انصاف او د عدل کوي زیته بنه کوي ووضع والله اخدا الميزان تل د عدل او د انصاف او ویل دي الله تطغوا في الميزان چې تاسو زیته مکوي په میزان تل کې واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان قائم کوي وزن لرا تول لرا بالقسط په انصاف سره ولا تخسروا الميزان او کمه مکوي په میزان په تول کې والارض وضعها للانام او زمکه پیدا کړی د للانام د پاره د مخلوقاتو فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام پدېزمک کی فاكهه میوه دي والنخل کجور دي ذات الاكمام چې دا کجور دي د اکمام د غلاف او د کسوړو والا دا څه کسوړې وتا چولې شوې دي او دا کجوري را زوړند دي او بیا د کجورو ډېر اقسام دي دا منګو تاسو وخت کجوري لیدلې دلته چې دا ډېر کمزوري دي او دې ملک یو په یو ځای بل ځای کې کیږي او دلته راځي دې کې منګو تاسو اخی کجور نشو غستلې بیا عربو کې چې کمی کجوري وي بیا په مدینه کې چې کمی کجوري وي لینا کجوره وته وي لینا غجوا وشپېته اقسام دي په کجورو کې یو قسم نه دي او کجورو کې چې ډېرې فائدې مشته دي والنخل ذات الاكمام او کجوري دو کسوړ والا چې غلاف ته پروتي والحب ذو العصف والريحان او حب دانی قسمه قسم د غنم او د جوارو ذو العصف چې دادی د پاڼو والا او د بوسو والا غنم چې تریشل شي نو یو طرف ته غنم وزي بل طرف ته بوس والريحان او ګلونه او خوشبويان دي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در ربانی تاسو تکذیب کوي انسان او پیره کم نعمت ته چې تاسو تکذیب دغه کوي نو هغه جواب ورکړي ولا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد حدیث کې دا راغلی دی په هیڅ شی باندې د استاد نعمتونو نه اے زمونږ رب مونږ تکذیب نه کوو تعالی رحمت او ثنا دا کله چې دا آیات ولستل شي نو دا سنت طریقه دا سوایا لا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد او دا لفظ په دې صورت کې یو دیرش کرتا 31 کرتا تکرار شوه دی نو چا به چې دومره تکرار ته ضرورت دی دا دون تکرار دی یو ټکی وای نه کنه دا تکرار چې په دې صورت کې دی ته د فصحاو د بلغاو نه تاسو کا چې د دې څومره خوند دی او د کې څونه مزه ده د هر نعمت سره دا ذکر کړی دی انسان ته د کم نعمت نه شکر کې اے پیره ته د کم نعمت نه شکر کې نو دا تکرار نه دی دا تکرار د هر نعمت سره جدا جدا د الله په ذکر دی خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کړی دی انسان من صلصال د خاورنا کالفخار چې وی پشان د کودري خاور دا هغه لکه په اور پخښوي دا
په خار سره ځکه تشبیه ورکړه. سلسال خاورا چې په اور لګ پخشي وی کل په خار په شان د کودري دا لوخه چې جوړيږي او دا خاورې به په لوخه به په اور باندې پوخ کی. نو دغه صدا خاورا چې لګو پخشي او کودري په شان د دین انسان پیدا کړي دي. وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړي دي پیره من مارج من نار د شغلې د اورنا د لمبې د اورنه شیطان پیدا کړي دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو د رب باندې انسان او پیره تاسو تکذیب کوي. رب المشرقین و رب المغربین رب د مشرقینو دی او رب د مغربینو دی. مشرق یو دی او مغرب هم یو دی. دا دو دلی ولی ویلا نو وی د دې وجډیر کې دی شي د وړي یو مشرق دی د جمی بل مشرق دی نو دو مشرق شو کنه او مغرب د وړي یو دی د جمی بل دی. هر موسم کې خپل خپل مشرق او مغرب دی. دا وستا سګوري شپې لند شوي ورځ وګدې شوي نو مخکې نور څه وخرا خوته وسه وخرا خيږي هغه زین بدليږي. نو په دې معنا مشرقین او مغربین د وړي او د جمی دو کرتے زکو ویلا تسنیه زکو ویلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان روان کړي دي دو دریابونه یلتقیان یو بل سره مخامخ کیږي. بینهما برزخ د دې په منځ کې پردا چولې ده برزخ. لا یبغیان چې دا دریابونه په یو بل باندې زیته نه کوي یو بل باندې زیته نه کوي خوږیو بو د تارو بو سره د ترخو سره نه یو ځای کیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوي انسان او پیره. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان او راوزی د دې دواړو نه بیا یو پوری تخصیص نشته دی. راوزی د دې دواړو نه اللؤلؤ ملغلری والمرجان او مرجان لولو غټ ملغلر ته وي او مرجان وړي وړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الله لردي الجوارغ کشتی چې روان دي اوچتي په سر د اوبو. جوار المنشآت في البحر هغه کشتی چې روان دي دریاب په سر اوچتي كالأعلام په شان د غرونو. دا کشتی چې تاسو وینئ دا سمندري کشتی تب حیران شي دا دی اوبو کې روان دي. دا د الله په قدرت دی او الله رواني کړی دي کل اعلام پشان د غرونو. فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوي انسان او پیره. کل من علیها فان ټول هغه څو چې موجود دی علیها پسر د دې ځمکې فانن هغه د ختمېدون کې فانی کېدون کې. دای ولی پکې ویلا چې انسان سره دا سوچ پیدا نشي چې دا دومره دریابونه او دا خوراکونه او دا نعمتونه دا نور او دا سپوږمۍ او دا لولو او دا مرجان دا سيزونه به یو مزي به نسړې غوړه خیال کوا سچ په دې ځمکه باندې شته ده او قائم دي فان دا پانی کېدون کې دي دا ختميږي. دوی مرکو د دې زینا تخویب نه منون کول تخویب او دغه و مرتبه ټول هر څه چې په دې ځمکه د پاسه دي ختمېدون کې دي. و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام باقی به پات شي مخ دربستا ذات ربستا ذو الجلال چې خاوند د بزرګي او اکرام او د عزت ته. فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره.
یسأله من فی السماوات والارض سوال کوي د الله نه هغه مخلوقات چې بر اسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې لاندې زمکو کې دي او الله د دې مخلوق د سوالونو نه تنگ شوی نه دی بر مخلوقات د الله نه غواړي کته مخلوقات د الله نه غواړي کل یوم هو فی شان هر یو ورځ هو فی شان دا الله دې پشان په تصرف د دې ورځ کې کل یوم فی تصرفه ای تحت تصرفه هر ورځ د الله په اختیار کې ده نو ورځ ذکر کړه شپه په خپل قیاس ولا معنا دا ورځ او شپه د الله په تصرف او د الله په اختیار کې دي کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په تصرف او په اختیار کې ده نو شپم د الله په تصرف او په اختیار کې ده فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان زرد چې منګه په فارغ شو تاسو ته أيها الثقلان ادرنو فارغ کېدل معنا زبتا اراده کوما د سبن پرېدما او امام بخاری د سنفرغ معنا کړی دا سنحاسبو زر دې چې موږ به حساب کو تاسو سره ایو الثقلان اے درنو داخل ډېر عزت کو اے درنو په اعتبار د ګناونو دنیا لا پاک لا راغلی وای او وس درمانه د ګناونو پیټي او بارونه پراته دي اے درنو په اعتبار د ګناونو زر دې چې موږ به تاسو سره حساب کتابو کو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره یا معاشر الجن والانس اے جماعت پیریانو د انسانانو ان استطعتم کستاسو وسو طاقت کیږي ان تنفذوا من اقطار السماوات چې تاسو وزي د طرفونو د لارو د اسمانو د زمکه نه فنفذوا نزي لاشي وزي کس قوت او طاقت د سره او لار د ته معلومه د زمکنا یا بر اسمان نو تختې دې شي او زمانه پټې دې شي نو زما اجازه ته زیلار شي وزي د لارو د اسمان او د زمکنا فنفذوا لار شي الله ولا تنفذون الا بسلطان دا طاقت د وتلو دین لري لا تنفذون دی وتل او تختې دې نشي ولی زکه دا وتل چې دا خو په سلطان په زور کېږي او د سره زور چرته دی دا خو مخلوق دی مخلوق هم محتاج دی مخلوق عاجز دی دا وتل چې کېږي دا په زور د اولوهیت باندې کېږي دی نشي وتلې لا تنفذون تاسو وتل شي الا بسلطان مگر په زور د اولوهیت او یا بسلطان په امر د الله نو چې الله امر نه ته وته شي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکمونه د نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوئ اے انسان او پیره يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران راو بلی گلیشی علیکما پتا سو دوڑو بانی اے انسان او پیره شوازن یو شغلا و لمبا من نارن دورنا ونحاسن او لگے دور لگے بی فلا تنتصران نو بے بتاسو بدل نشے خستے تبراگیرش بیا بدل نشے خستلے فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان کله چې وچ په اسمان او شب وردتن سر كالدهان پشان د سرمنی وردتن كالدهان پشان د سرمنی رنگ کړي شوی سر سرمن دا رنگ دی ولورته نو سر رنگي پیدا کړ ورد اصل گل ته وای ګلاب ته د ګلاب رنگ سوري او دهان اغا
سرمن چې غل تیل ورکړې شوی نو مراد د دې نه هغه سرمن چې رنگ ورکړې شوی دی داغه پشان به د اسمان پاتې شي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتون در رب باندې تاسو تکذیب کوي انسان او پیره فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان پدغه ورځ تپوس باندې شکیدل د ګناه د انسان او نه د ګناه د پیرینا چې تپوس نه کیږي نو څه بکیږي معنا دا چې تپوس باندې کیږي په دغه وخت کې د زم د انسان او نه د جان د پوهې د پاره تپوس نه کیږي الله ته خبر معلومه ده د حساب لپاره به تپوس کیږي چې دا کار دی ولې کړی دا زم دا ګناه دی په دې وخت کړي و دا دې وخت کړي و چې کله حساب وسره کیږي نو به تپوس کیږي خو د ځان د پوهې د پاره په دې وخت کې د ګناه د انس او د جن تپوس نشته دی دا یو معنا شو دویمه معنا دا چې تپوس باندې شکیدلې د ګناه د هر یو انس او د جن د انس د ګناه تپوس به د جن نه کیږي او د جن د ذنب او د ګناه تپوس به د انسان نه کیږي د هر چا خپل ګناه ده نفسي خبره ده د یو مجرم د بل انسان نه او نه د پیرینا دانش کېدلې فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوي انسان او پیره يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام پیژاندل کیږي بعد مجرمان په خپل نخو علامو فيؤخذون نیول کیږي بالنواصي د دې تندونه والاقدام او د دې قدمونو د دې خپې او نواصي ناسیا د دې تندې د دې چونډې د دې ختونه به ونیسي او د خپونه او را بکاږي جهنم تا فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کړو انسان او پیره هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا د جهنم هغه جهنم یکذب بها المجرمون چې تکذیب کړي د پدې باندې مجرمانو خلقو یطوفون بینها وبین حمیم آن زرازبا بینها پمنځ د جهنم کې وبین حمیم آن او پمنځ د ګرم اوبو کې یو طرف ته منډه کې بل طرف ته منډه کې زیب د خلاصي نه تواب بکای مان زرازبا پمنځ د جهنم کې او په منځ دې ګرم وګو کې خو خلاصې بنئ فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره ولمن خاف مقام ربه جنتان درم رکو بشارت مؤمنان لا اتزل اول او اتزل ثانیا ولمن خاف مقام ربي سوق چې ودرېدلې د مقام د یریدلې د مقام د ربنا چې زما پیشي به الله ته کېږي زب د رب مخ ته ودرېګم سوق چې د دین یریدلې د مقام ربي جنتان نو د پار جنتان دي دو باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره زوات افنان دا باغونه چې دي زوات افنان دا د ډیرو ونو والا دي ګڼ ګورو چې دا سي ګڼ دي چې سبب پکې ښکاری نه دا ونی په پکې مختلفي دا دواړه باغونه افنان ډیر ګڼدي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پکم نعمتونو در رب باندې تکذیب کوي تاسو انسان او پیره فيهما عينان تجريان پدې کې بدو چيني به تجريان رواني به فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوي انسان او پیره فيهما من كل فاكهة زوجان او پدې جنتون کې به هر قسمه میوه زوجان جوړه
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش تکیا به لګولي ډډه به لګولي على فرش هغه پرشونو باندې بتاینوها چې دغه استری وي من استبرقین د غټو پیړو رخمونه دا به دل استری ور کړی وجنل جنتین دان او ټولول د میوه د جنت دا بدان ډیر نږدې وي جنتی په خپل ځای کې ناشتي دا سی به وګوري یو ونیتا نو بر په دیونه کې به ودانه خو خشي هغه څنګه په خپل د طرف کته شي او دا به راوشي او یاد دې وګاړي چې دغه دانا نو بس پاټک به ته خادمان ور رسولي مخې ته به ولای نورانی ول او را شو کول د جنتینو د جنت د دې میو دانندا قریبون نزدیدی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف پدې جنت کې به وي قاصرات الطرف بندون کې د نظرونو پخپل خاوندانو لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان چرته بنې رسیدلې دې خزوتا انسان مخکې د دې جنتیانو نا ولا جانو نه چرته پیریان بس دا د دې جنتیانو د پاره ساتلې شوی حوري دي او بند محفوظ ساتلې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره کانهن الياقوت والمرجان تبوي چې دا خز چې دي په دې جنت کې دا یاقوت والمرجان او مرجان دي تم رخ کولی دي بیا دا خبر او سرز د کوي چې د دنیا دا خز چې دي دا بدا غینه په حسن کې زیاتی وي خسته وي او کما خزه د دنیا چې جنت ته لاړ شي د خپل خاون سره نو داغه چې څونه حوري او غلمانی دا ټول مشر او سردار با دا د دنیا خزه اختیار بددي آرډر بددي اغه نور دې د حوري د جنت هغه بددي قدر کوي د دې احترام وکړي کانهن الياقوت والمرجان تبوي چې دا خز دي یاقوت او مرجان دا دواړه صفاتونه ولول ذکر کړل یاقوت پر رنگ کې سر دي او مرجان دای کې لک سپینواله دي نو الله دا دواړه صفاتونه ذکر کړل هغه رنگ چې غډیر سور وي نو دا رنگم بدخکاری لکه دا بازي بارانی ملکونو کې چې کوم خلک دي دا سره سره رنگونه دي د سر وختي سپین دي څونه قبیح معلومیږي لکه بزوګان شادوګان او بازي رنگونه داسې سپینی چې سپینوالی ته ګورې زړه دي تور شي دا دواړه صفاتین یو ځای کا تبوي چې دا یو قوت په سروالی کې او مرجان دی په بیاس پیرواله کې دا دواړه صفاتونه چې یو ځای شي نو یو حسن ته پیدا کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتون در رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره هل جزاء الاحسان الا الاحسان ند بدلا د احسان مگر احسان دے دنیا کې امدا سے خبره ده الانسان وعبد الاحسان انسان بنده د احسان دی او جزاء الاحسان دلته د احسان نه توحید دی او دین مراد دی نو بدلا نه د بدلا د احسان د دین او د توحید الا الاحسان مگر احسان تفسیر ابن کثیر وی جنت ته د توحید بدلا نه دی مگر جنت ته الله دې موږ په توحید عقیده باندې کلک کیو الله دې موږ له توحید پاکي د مرګ راولي احسان د توحید بدل چره هغه احسان جنت ته فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره
ومن دونهما جنتان د دین سوا نور باغونه دي دوا فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتونو د رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره مدهامتان دا باغونه چې دي دا بډیر ونی پکې ولاړی تک تور تک شنه بخکاری سپینواله بپکې نه معلومیږي بلکې دا چې د لری نو ته ګوري نو تک شین بخکاری بوټي به یو پړق بوهي مدهامتان تک شنه فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو د رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره فیهما عینان نضاختان او پدې کې با جنتون کې با عینان دوچنی نضاختان پواره کوونکی پواره دا او بچ برداشت جو به تک ترا کوزي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة پدې کې به میوي و نخل او کجوري به و رمان او نار به فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو د رب باندې تاسو تکذیب کوئ انسان او پیره فيهن خيرات حسان او پدې کې به وي خزي خيرات نساء خيرات غور زنانا حسان ډيري حسان ډيري نیکی او ډيري خيستا دا دوړ سره دا صفت لګيږي نیکي کې بم ډېر احساني عابد به نیکانه به پرمان بردار به او حسان حسن نه مقصد شوه دي خسته به فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در ربانه تاسو تکذیب کوئ اے انسان او پیره حور مقصورات فی الخيام دغه حوري چې د جنتیانو د پاره محفوظ ساتل شوی دي دا حوري به مقصورات بند ساتل شوی په خیام په خیمو په تنبوانو کې دا د جنت خیمې دي ګوره جنت په دې خیمو کې با دا خزه محفوظ ساتل شوی د دې جنتیانو د پاره به الله محفوظ کړي نو معلومه شو چې کما جنې او کما خزا چې هغه بالغ شوا نو دنیا کې بام دا مقصورات فی الخیام بار بنګرځي دا به مقصور فی الخیام په خپل کور کې په خپل بنگله کې په خپل قلا کې په خپل علاقه کې دا به مقصور وي مقصورات فی الخیام دا به بند ساتل شي په خیمو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان چې ساتلی نو څنګه به ساتلی الله وی داسې بساتل شوی چې نه به چرته رسیدلې مسکړې دې زنانه ول انسان د دې جنتیانو د خپل خاوندانو نه مخکي ولا جان نو نه پیره د انسان او د پیری لاس په پنی لګیدلې فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم نعمتونو در رب باندې تاسو تکذیب کوئ اے انسان او پیره متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان ډډ به لګولي علی رفرف پاغه پرشنو خضر شنو 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 پرشنو بی وعبقری حسان او بالختون بی تکیاگانی بالختون بی حسان لرخولی و خیستا نو اے انسانا فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم نعمتونو در ربانی تاسو تکذیب کوئی انسان او پیره تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام مبارک دے نم در ربستا بس هر شی باندې د الله نوم یا وایا هغه شي کې به خیری پر کې به برکتی هغه به برکت نه نو په ارث کې د خیر اچول والا څوک دی الله دی نوم د الله دی برکت چي اسم د ربستا هغه مبارک ذات دی
ذل جلال خاوند بزرگی دی ولی کرام او خاوند عزت ته. نو سورۃ رحمان دې کې خپل بشارتونه او نعمتونه او تخویفات اسی قصې نه دي. خلق سورۃ رحمان تلاوت خوشالي او په معنا یې نه دي خبر، او د یوسف علیه السلام سورۃ خوشالي خو په معنا یې نه پوهیږي. دا دریم سورۃ ته په دې باب کې واقعا مکی سورت ته نازل شوه ده پس د سورت طه نه. د ما قبل سر رب داد چې ما قبل کې او فرمایل تبارک اسم ربک، برکت چول والا دې نوم دربستا. نو دلته تفریقې پاغه باندې چې فسبح بسم ربک العظیم، چې رب نه یې نشي ګورا د رب پاکي بیان کړ. مبارک غنی چې خیر او برکت هغه چې خو پاکیم بیانوا. ما قبل کې دو قسمه جنتونه بیان شو، دلته داغه اهل بیانې چې د جنت له وسوګزي. نو السابقون الاولون مخکنی او رستنی درې قسمه د دې اهل بیانې په صورت واقعه کې. السابقون اصحاب الیمین دا دو قسم خلق به جنت ته او اصحاب الشمال دا به جهنم ته ځي. ما قبل کی عقلی دلائل مختصر، نو دلتا په صورت واقعه کې عقلی دلائل دی تفصیلا. دعوت صورتم دا فسبح بسم ربک العظیم. خلاصه دا چې صورت کې دو بابونه دي. اول باب د صورت و 50 آیاتونو کې دی، پدې کې اثبات د قیامت ته بیان دې د درې وډلو. السابقون الاولون دا غلس جزاګانی، اصحاب الیمین خلاص والا دا غیات جزاګانی، اصحاب الشمال د غس والا دا غشپک جزاګانی. او مینس کی بیان د علت العذاب چې ولید اله الله عذاب ور کوي. به د دې ځنه دویم باب شروع کیږي دو و 50 سمنا د سورۃ اخره پوری. پدې کې څلور عقلی دلائل، دعوت توحید، صداقت قرآن او زجر د پاره د خلقو چې معرضین دي اعراض کوونکي دي د قرآن نه. او اخر کې اعاده د درې وډلو او دعوت توحید په څلور کم سل کې خاص په مدد د الله چې مهربان دی او خاص مهربان دی. شروع کوم اذا وقعت الواقعه، کله چې واقع شي واقع کیدونکې ورځ. دا کوم ورځ ده؟ دا یوم القیامت. کله چې قیامت قائم شي نو نبوي دی لرا دی ورځ لرا بني یو نفسو کاذبه چې انکار وکړي. ځکه خبره بخکاره شي او پړاګه بشي. کله چې واقع شي واقع کیدونکې ورځ قیامت لیس لوقاتها کاذبه، نبی د دې د واقعېدو د پاره کم نفس کاذبتن انکار کوونکې تکذیب کوونکې. خافضتن رافعان، دا ورځ چې راشي کنه نو دا ډېره هیبتي ورځ ده او ډېره خطرناک ورځ ده. خافضتن کته کوونکې به ډېرو قومونو لرا اوچت نسب خاندان والا به کته راکوشي، رالان دی بکی ډېر اوچت قومونه. او رافعتن او دا ورځ چې دا اوچت بکی ډېر نور قومونه په اعتبار د عمل کنه. غټ خاندان والا به خو عمل به نه نو کته بشي، او د کمزوري خاندان والا به خو نیک عمل به توحید او سنت نور نیک عمل نو غټ مقام ول الله ورکی جنت. نو دا کته کون کې دا اوچتون کې دا اذا رجت الارض رجام، کله چې جړک وਹੀ د ازمکا په جړک وهانو سرا وبست الجبال بصا او برشيږي دا غرنا پر زیدلو سرا.
زره زره بشي دا غرونه په زره زره کېدلو سره یا به والوزي دا غرونه په الوتلو سره فکانت هباء منبثا نو شي به دا غرونه یو ګرد او غبار منبثن الوزولی شوی داسې ګرد و غبار به شي وابلوزي وکنتم ازواجا ثلاثا په دغه وخت کې به تاسو یې درې ډلې وکنتم او تاسو ازواجا ثلاثا یی به تاسو ډلې درې اوله ډله کومه ده فاصحاب المیمنه یو ډله د خلاصو ما اصحاب المشما سخست شان دے د خلاص والاو و اصحاب المشما او سبت حال دے د غسلاس والاو ما اصحاب المشما او سبت شان دے د غسلاس والاو والسابقون السابقون او بل هغه مخکې کېدون کې دي السابقون په مخکې کېدلو سره چې د ټول نه مخکې سابقون مخکې کېدون کې السابقون په مخکې کېدلو سره اولئک المقربون دا خلق دي چې مقرب دي الله رب العالمین ته ډېر نږدې دي فی جنات وعیون دا به په باغونو په نعمتونو کې سلة من الاولین یو جماعت به د لومبنونا وقلیل من الاخرین او لږ به د رستنونا علی سرر موضونا دی بناستی په تختون باندې او په کټون باندې موضونتون چې ودلې شي به د سرو زرو نه به جوړ کټونی ودلې شي به په سرو زرو په کټون باندې بناستی متکئین علیها تکیا به لګولي په دغه تختونو په دغه کټونو کې متقابلین یو بل ته مخامخ ناستی یطوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي را ګرځي په دې باندې ولدان هلکان خادمان مخلدون همیشه په صفت واحده بدلیږي بنا همیشه به خپل او خستانه او جوانانی د دې خدمت کې بلګي بیاکواب و بارقا و کاسم معین نو دیبا گرزی اکواب پیالی و ابارقا او کوزی و کاسم معین او کاسی ڈکد شرابو لا یسودعون عنها ولا ينزفون نو سر درده بن رازی چه سربانی درشی عنها د دې د وجنا ولا ينزفون او نبدی بیهوش کی او یاد دی به الټیم نه کوي وفاکهه مما يتخيرون ورکول بشدی تنور میوي هغه يتخيرون چې دی ورکي یوازې دانا چې صرف دغه شی دی نور بم چې سغواړي به ملاوي ولحم طير نو وخبي د مارغانو مما يشتهون هغه چې د دې خوخي او اشتهای کیږي وحور عين او حور بي عين د غټ سترګو والا کامثال اللؤلؤ المكنون پشان د ملغلرو المكنون چې پټ ساتل شوی په هدف صدف کی داسې حور بي پشان د ملغلرو پټ ساتل شوی په صدف کی جزاء بما كانوا يعملون يجزون جزاء سزا بو جزا بو ورکړي ته جزا په سبب دي چې د عمل کو دنیا کې لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما نباوري په دې جنت کې به پیدي خبري ولا تاثيما نو د ګنا خبري الا قيلا سلاما سلاما مگر د هر طرف نه باندې ته आवाजونه سلام سلام په خیر علي په خوشاله رالي خرالي خپل کور ته رالي د هر طرف نه باندې ته چغي د سلام سلام دا اغدل او السابقون السابقون واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين او د خلاص والا ما اصحاب اليمين سناشنا حال د خلاص والاو فی صدر مخزون دی وی په بیرو کې مخزودن چې هغه به ازغو غنی به پکې نه بیازغو بیرې بي
وطلح او کیلی بی منزود ډیری یا منزود لاندې باندې جوختی یو بل پورې باندې ختی داسې ډیری کیلی بی وذل ممدود او سوری بی ممدود همیشه وګدو داسې سورې چې ختمیږي نه او سوري به وګدو وګدو وماء مسکوب او ببي مسکوب هغه وبا چې په فواره کول کی فواره به کوي برا وغینه به کتره به او ببي مسکوب فواره کول کی وفاکهه کثیره او میوه به ډېرې لا مقطوعه نبقطع کیږي ولا ممنوعه او نبنديږي دسه وخت باندې راځي چې دا خلاص شي او دسه ورځ باندې راځي چې نن پروت نه ملاويږي هر ورځ به نبقطع کیږي او نه ممنوع کیږي وفرش مرفوعه او د دې لپاره په دې جنت کې فرشونه مرفوعه او چت فرش مرفوعه یو معنی دادا چې د دې لپاره به کټونه جوړ شي او دا کټونه بداسي چې اوچت به ډېر نو دا فرشونه به مرفوعه اوچت کټونه والا دوه چتا او دوه منزله کټونه به او یاد دینا مراد زنانه دي د دې خزي به فرشونه مرفوعه اوچت مقام والا اوچت مقام به ان انشاناهن انشاء منګ به پیدا کو دي زنانه ولا پیدا کول سره الله وای ما ته ګران ندي زبدا پیدا کم فجعلناهن ابکارا نو بوګرزوما او بګرزوما زدي زنانه ولا ابکارن بکري زوانانی بي جنکی بي عربن ترابا او محبت بکوي اترابند او امزول بي پخپل منس کی عربن محبت به وي د کمی خزه او خاون چې خپل منس کی محبتي دا ژوند خوشالي او اترابن چې عمر برابرۍ نو دیکي به ډیر مینه محبت چې یو د سلو کال او بل د 500 د 150 کال نو د محبت چرته نو محبت په او یو بل خدمت دا امزول توپ کړي محبت کول کی بیا اتراب او امزول بي دا د بچا لپاره له اصحاب الیمین د خلاص والا او د پاره سلة من الاولین و سلة من الاخرین یو جماعت بيد لنبنونا و سلة نو بل جماعت بيد آخرین رستنونا و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال سونا بد حال دے دا گسلا سوالو ما اصحاب الشمال اصحاب الشمال سوک دی فی سموم و حمیم دا بئی پا سموم گرم و ہوا گانو کی و حمیم او پا گرم و بو کی و ذل من یحموم او سوری بئی می یحموم دلوگینا سوری بئی دلوگینا جوڑی لا بارد ولا کریم نبئی بارد یخی ولا کریم او نبئی سپیدے ورکول والا نبتی دیتا سپیدے رسیگی و نبتی عزتی انہم کانو قبل ذالک مترفین انہم یقیناً دی کانو قبل ذالک مخید دینا مترفینا مستقل شوی دی مستقل دنیا کی وكانوا يسرون على الحنس العظيم او دی چې اصرار کو على الحنس العظيم په ګنا لوی باندې اصرار کو چې شرک دی وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا او دی چې ویلې کله چې منګ شو مړ او شو خاوري و عظامن وډکی اینا لمبعوثون بیا برا پورته کړې شو او آباؤنا الاولون او زمانگا پلاران لنبنی چې د دنیا نتلی دا بیا را ژوندي شي
بیا را ژوندي کېدل شته دی. قل ورته ووایه ان الاولین والآخرین، یقینا لومبني او وروستني لمجموعون الى میقات یوم معلوم، خامخا به راجمع کړي شي میقات د ورځې معلومې ته. ثم انکم بیا تاسو ایها الضالون، ای ګمراهانو، المکذبین و ای دروغجنو، لآکلون من شجر من زقوم، خامخا به تاسو خوراک کوئ د ونې د زقوم نه. دا یو ونه ده زقوم، د هغې نمونه دنیا کې هم شته دی. زقوم خرڅېږي بازار کې، او دا زقوم بوټي چې وو دا د دې کوړي نه پورې غاړه مصري بانډه ورته وایي. دلته هم دا زقوم ونې ډېرې وي، داسې وړې واړه واړه بوټي دي او سرې سرې دانې کوي. لآکلون من شجر من زقوم، دی بخوري د ونې د زقوم نه. فمالئون منها البطون، ډکوي به د دې نه خپلې خېټې. فشاربون علیه من الحمیم، نسکي به دی په هغې باندې من الحمیم د ګرمو اوبو نه، ګرمې اوبه پسې بیا ورواړئ. فشاربون شرب الهیم، نو دی به څکل کوي په شان د څکلو د اوښو. اوښو چې اوبه وڅکي نو 7 ورځو پورې دا په دې اوبو ګرځېدی شي. نو څکل به وکړي په شان د اوښو. شرب الهیم، فشاربون شرب الهیم، هغه تږی جالوالی شوی اوښو چې جلم والی او بسکي. هذا نزلهم یوم الدین، دا د دې مېلمستیا ده په ورځ د حساب کتاب. نحن خلقناکم، یقینا ما تاسو پیدا کړی یئ. افلا تصدقون، نو آیا تاسو تصدیق نه کوئ؟ افرأیتم ما تمنون، خبر راکئ تاسو ماته هغه چې تاسو غورځوئ په رحم د میندو کې. انتم تخلقونه، تاسو پیدا کوئ دی لره، شکل ورته ورکې. ام نحن الخالقون، او که موږ پیدا کوونکي یو. نحن قدرنا بینکم الموت، یقینا موږ مقرر کړی ده په منځ تاسو کې مرګ. وما نحن بمسبوقین، او نه یې موږ د دې نه عاجز کړی شوي. علی ان نبدل امثالکم، نه یې موږ کمزوري کړی شوي چې بدل کې راولو په امثالو ستاسو باندې نور خلق. تا مړ کما، تا ختم کما، او ستا په ځای باندې نور راولما. الله وایي ما ته دا ګرانه نه ده. وننشئکم فیما لا تعلمون، او جوړ کما تاسو لرا په هغه صورت چې تاسو پیړو پوهېږئ نه، تی پېژنم نو په د صورت او شکل کې به دې جوړ کم. ولقد علمتم النشأة الأولى، یقینا تاسو پیژنئ نشأت لومبنۍ چې ته نشوي ماشته کړلی، ته پوهه یې النشأة الأولى په پیدایش لومبني باندې. فلولا تذکرون، تاسو ولې پند او نصیحت نه اخلئ؟ افرأیتم ما تحرسون، خبر راکئ تاسو ما ته د هغه څه نه تحرسون چې تاسې کوئ. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، تاسو به د دې نه فصل راوباسئ که موږ یې راوباسو. لو نشاء لجعلناه حطاما، که چېرته موږ وغواړو نو به ګرځو دې لره حطاما، زره زره وچو. فظلتم تفکهون، نو به ګرځئ تاسو په دغه وخت کې ډېر غمجن، بیا به ډېر خفه یې چې دا فصل مې کړی و، دونه محنت او قرباني مې کړې وه او لاړ اوس او ختم شو. نو دغسې ستاسې هغه ناکاره عملونه دي شرکي، د کفر او د بېدینۍ، د رسم و د رواج عملونه چې تا کړي دي، آخر کې به دغسې بې فایدې شي. انا لمغرمون، یقینا موږ یې دی به وایي موږ یې تاوان کوونکي، موږ خو غټ تاوان وکړو، دنیا کې م ځان ستړی کړو،
ټول شپه هم دا ډغرې والي چې 6 رکعاته تراویح کوو او په 3 شپو کې قرآن ختم کوو. خو په دې نه پوهېدو چې 3 شپو کې قرآن ختم باندې ته پوهېږي چې قاري صاحب څه وایي او ته په دې پوهېږي چې دا 6 مې وکړه که دا مې څه وکړه خو بس درکته به بره کېږي وایي مونځ مې وکړو. نو دی به پوه شي دی به وایي چې موږ خو ډېر غټ تاوان کړی دی ګټه هم نه ده کړې. بل نحن محرومون بلکې دی به وایي د ځان سره بلکې موږ محرومه شوي وو. افرأیتم الماء الذي تشربون آیا تاسو ته خبر دی دغه اوبو نه چې څښئ انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو نازل کړي د دې دا اوبه تاسې نازل کړي دي من المزن دغه چینې دغه وریځې نه ام نحن المنزلون که موږ یې نازلونکي یو د وریځې نه دا اوبه تاسو راایستلي دي که موږ یې راوباسو. لو نشاء جعلناه اجاجا که چېرته موږ وغواړو نو وبګرځو دلته اجاجا ترخې او تروي فلولا تشکرون نو تاسو ولې د الله د نعمت شکریا نه ادا کوئ. افرأیتم النار التي تورون آیا خبر راکې تاسو ماته د اور هغه اور تورون چې تاسو بلوئ انتم اشد انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون آیا تاسو پیدا کړی د دې ونه او که موږ یې پیدا کوونکي وو. داسې بوټی دی چې ماتې کې او دا یو حصه د بل سره ووهي نو ورته ولګېږي دا ماچه څه ورې نو دغه ونه چا پیدا کړې ده الله وایي ما پیدا کړې ده. انتم آیا تاسو انشاتم شجرتها تاسو پیدا کړی د دې ونه او که موږ یې منشئون پیدا کوونکي. نحن جعلناها تذکرة یقین موږ ګرځولې د دې لره نصیحت و متاعا للمقوین او پیدا د پاره د مقوینو مقوین مسافر او محتاجان دا غي د پاره پیدا د پلار کې. فسبح باسم ربک العظیم پاکی بیان کا پرم دربستا چې لوی ذات دی. فلا نداسي اقسمو ز قسم خرما دا الله قسم بطور شهادت ز گواهو کوما ز قسم خرم به مواقع النجوم پازینو د ستورو د پریوتو چې کوم ځای کې ستوري پراکي وانه لقسم لو تعلمون عظیم او یقینا دا قسم دې کتا سپوږی عظیم ډیر لوی. انه لقران کریم یقینا دا قران دې کریم عزت من فی کتاب مکنون باغ صحیفو محفوظ کې لیکل شوی دی. افبهذا الحديث انتم مدهنون لا يمسه الا المطهرون نبا مسکی دی قرآن لرا مگر پاکان خلق. توضیح د دې په اصول کې شوی چې د مطهرون څوک مراد دي. نبا مسکی دی قرآن لرا مگر پاکان خلق. تنزيل من رب العالمين نازل دل د کتاب د طرف د رب العالمین ندی. افبهذا الحديث انتم مدهنون آیا تاسو د دې حدیث نه انتم مدهنون یی تاسو سستی کوونکی په دې خبرو کې تاسو سستی کوئ. وتجعلون رزقكم انکم تکذبون او ګرځوي رزق تاسو هغه دا انکم تکذبون چې تاسو تکذیب کوئ. فلولا ندداسي اذا بلغت الحلقوم کله چې راورسیږي سامریتا وانتم حينئذ تنظرون په دغه وخت کې به تاسو یو بل ته ګورئ. ونحن اقرب او موږ یې ډېر اقرب او نږدې الیه د دې انسان نه منکم یقینا موږ به ډېر نږدې الیه دې انسان ته منکم ستاسو نه. ته به وایې چې زما ورور دی زما تره دی زما پلار دی زه سره نږدې یم. الله وایي نه نه زه ورته ستاسو نه نږدې یم.
ولکن لا تبصرون، لیکن تاسو زمنګ ملائکه او منګ نه وینئ، تاسو سنخ کاری که طاقت او قوت سره نو د اخلاص کوي کنه. فلولا ان کنتم غیر مدینین، کنه تاسو کمزوري، ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین، نو کچته تاسو کمزوري نه یی، تاسو غیر مدینین، غیر محاسبین او غیر مصروفین، نو ترجعونها ان کنتم صادقین، واپس کئ دی روح لرا ان کنتم صادقین، چې دې نفس نماویست تی به د واپس کا، ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی په خپل دعوه کې. واستقسموا ګورا د دې درې وډلو په درې وځایونو کې، فاما ان کان من المقربین، کچېته ودا سړی د مقربینو نا د نږدې خلکو نا، فروح و ریحان، د دې د پاره خوشحالي ده، و ریحان او خوشبوئی ده، و جنات نعیم او جنتون دي د همیشګرۍ. واما ان کان، او کچېته ودا انسان من المقربین د مقربینو نږدې خلقنا، فروح و ریحان د دې د پاره خوشحالي او خوشبوئی ده، و جنات نعیم او جنتون د همیشګرۍ دي. واما ان کان من اصحاب الیمین، او کچېته ودا انسان د اصحاب الیمین د خلاص والاونا، فسلام لک، نو به ویل شي دته د هر طرف نه سلامتی دی وستا د پاره چې ته من اصحاب الیمین شوي، مبارک دي شه. واما ان کان من المکذبین، او کچېته د مکذبینو دروغجنو نه وي، ظالم د ګمراهانو نه، فنزل من حمیم، د پاره مل مستیا د ګرم وبونه، ونسلیه وتسلیه جهنم، او داخل بکی دی سړی را جهنم ته داخل کی. ان هذا له حق یقین، ان هذا یقینا دا ژوند دا حق الیقین دی، پدې کې شک نشته دی، حق دی یقیني، دا خبر دی حق الیقین پرشتیا. فسبح باسم ربک العظیم، پاکی بیان کا پنوم در افستا العظیم چلوی ذات تے. دا باب کی دا صورتونو بے فضل اللہ تعالی دا باب پورش دیکھے دا درې سورتونو، سورت قمر او سورت رحمان او واقعہ دا شپږم بابو، د دې ځای نه اووم باب شروع کیږي، خو اووم باب کې به 10 منټه وقفه کوو چې زه لږ اودس وکړم، دا مرۍ مې خراب ده دغه بند